قدرمنو لیدونکو موږ هم دا اوس د کونړ د پیښې هغه سیمې ته راورسېدلو. دا د یارګل کلی دی او د جامع جومات ترڅنګ دغه کورونه لګېدلي دي چې تقریبا زیاتره په دې کور کې چې دا اوس موږ ولاړ یو ماشومان او زنانه پکې زیاتره زخمیان شوي دي چې په لومړنیو صحنو کې د اسداباد روغتیایي مرکز ته رسېدلي دي او موږ هم دا اوس د پیښې سیمې ته رارسېدلي یو. نو کاکا را سره څنګ ته ولاړ دی، دی په خپله د پیښې شاهد دی. زه خو داسې ده ورورجانه، زما او د ماما زوی دا کوم کور چې موږ ولاړ یو دا زما او د ماما کور دی. 3 متره مسافه ده زما او د ده. زه په دا سهار لاړم جمع نان شو جومات له مانځه ولاړم او یو ګلاس د ګلاسه 8 مرمۍ وه خو دا فکر کوم دا شینه به نه و تیاره وه چې په منډه رالم دلته کور کې یوه دوړه وه دغه یو ماما زخمي و ښه باندې لګېدلی، بله یوه ماشومه وه د شپږو اووه میاشتو ماشومه وه هغې نه اینه روانه وه. هغه چې مې دغه ځای ته ویسته ډاکټر اما ته مې زنګ و ما له امبولانسونه راولېږه. هغه چې امبولانسونه به را روان وو اوازونه مې له واورېده خو نوره یوه دوړه جوړه وه. نو ما چې دا خلک ویستله ګاونډیان هم راورسېده، دا څوک چې روغ وو دا هم راورسېده. چې راورسېده بیا کله هم ډېر شو داسې یو 6 زخمیان خو ما خپله کته کړه. نو بیا دا د دولتي اوزام راوختله دا دویم اوزه زموږ دا لیبیرا کې چې ده او کله هم راغی الله د هر چا څخه وکړي د شفانې ټیم هم راورسېدو امبولانسونه هم راورسېده. نو دغسې یو صحنه تېره شوله د سکندونو حساب وخو دا اوس اخرنی زخمي مې کته کړو دا تاسو ولاړ یم. نور د خپل کور نه مې خبر نه کور مې شړلی چې موږ خلک به څه شي نور معلومات نه لرم. خو دا شی داسې د مزایل معامله به په دې نه وه ځکه چې یو ګړز و د ګړز څخه دا حالات خپلې نه کوي. دا ګزار ژور ولګېدو دا وشي دلته مونږ کوم ځای کې ولاړ دلته بې د الله د کور نه بل هېڅ شی دلته دولتي نشته دی، یعنې مدرسه هم پکې نشته دی. صحیح ده که نه؟ یعنې د دې د الله کور دی 3 متره وړاندې په خپلو سترګو ویني د الله کور دی او دا چې دی د کلي جامع جومات دی او د جامع جومات شاته دلته نه دولتي ځای شته دی وروره نه پوسته شته دی نه چېرته مجاهدین شته هېڅ شی نشته. بس دغه عوام خلک دی بیچارهګان سر دیړۍ له وتي یو زه پکې نن کور کې زه خپل هم دوکاندار یم خو نن به مې قسمت دا ښه و چې نن پاتې شوی وم کور کې مریض وم کور کې وم چې زه نه وی دا کلیوال چې رارسېدلی نو دغه حالات به کوم سر ته وتی ورور نه دلته دولتي ځای شته دی نه دولتي کارکوونکي شته دی او دا د دا هلک چې دی د چا کور کې لګېدلي د پلار منډه بیچاره بیچارهګان یتیمانان دي واړه یتیمانان دي او یو زوی دی دلته بیچاره سر او تندی وایي دیړي کوي داسې دولتي پلار یې منډه نو دولتي خلک دې کې نشته دی.